زما رای او زما ایمان دا دی چې د پاکستان نه دوه سیزونه ورک نه دا قوم به د سړي زامن کیږي نه. یو دا جمهوریت لفظ نن په پاکستان کې که پیرانی پیر صاحب ژوندی وی نو د هغه ووټ او د ایره منډۍ د ډلې ووټ به یو برابر وی که نه؟ که دا ابوبکر صدیق ژوندی وی نو د هغه ووټ او د ډلې ووټ به یو برابر وی که نه؟ چې څو پورې ووټ سسټم د دې ملک نه ختم نه تاسو به چرې د سرمایه‌دارو د جال نه خلاص نشئ. چرې الله به هم د یو ورځې نه په بله تباه کوي، د بلې نه بلې له تباه به یې، د بلې نه بلې له به یې، د بلې نه بلې. جمهوریت ټکي دا نن ستا په ملک یو لعنت دی او د ووټ ټکي دا یو لعنت دی ځکه چې دغه قوم دی په 50 روپے خرید کیږي، په سلفي خرید کیږي، په لس خرید کیږي، په شنو چایو خرید کیږي، په تورو چایو خرید کیږي، د کلي په پړه جنبه باندې خرید کیږي. دا څه قوم دا څه خلق دی؟ زه خو غصه دي خلقو ته نه یم، غټانو ته نه یم، زه غصه دي غریبو ته یم. غصه دوی ته چې دغه قوم دی اوس چغې دي صاحبه چې مولیان ښځې سره ملګري شو. خزی سره مولیان اوس دا وای څوک چې څوک یې وای ما ته معلوم وي کنه دا چې چا یې دی. خپل ګریوان کې وګورئ لکه مولیانو چې د دې ښځې پلار سره څه کړي دي هغه تاسو ته پته ده. تاسو ته پته ده د مولیانو د لاسه خو د دې پلار چې دی تا ترین ته رسېدلی و. ته ما غوندې اناړي مولا له لاس کې زور راوله که دا زمانه د کورم راووته نو دا ګیره به درته کاله کم د کوره. بغیرتو تاسو د پښتو نوم ولې علئ، د پښتو خبرې ولې کوئ؟ ستاسو پښتو ورشي مازدیګر کې صدر روډ باندې وګورئ، آرمی سټیډیم کې وګورئ، کوچی بازار کې وګورئ چې ښځې زړې ګډې دي صاحبه پردي ګډانې بویئ ټوله ورځ. پښتانه راشم مازدیګرم بوزم صدر روډ ارباب روډ ته چې د دې غټو غټو سرمایه‌دارو پښتنو ښځې درته وښیم چې نیان والا سرونه جوړوي. کوي که نه کوي؟ په ارباب روډ باندې د ښځو د سرونو جوړولو ځای چې دی تاسو راشئ چې درته وښیم. پښتانه کجی چړه مرګري جو پښتانه کجی چړه سړی ټوب زده کوي کجی مجی چړه مونږ نه مرګري کیږو او نه کجی مجی منو. زما خزه چې بار وګورم کمه وسوي کې مکوله می چې می وسوي زه د دې عقیده سره
زما دا ایمان دی چې یا خدا دا دغه شعر دی چې یا بداوائی چی اسلام دی رسخت زمانہ یا بداوائی چی اسلام دی رسخت زمانہ یا بداوا د مصطفیٰ د محبت نکئی یا بداوائی چی اسلام دی رسخت زمانہ یا بداوا د مصطفیٰ د محبت نکئی یا خدا وای چې اسلام نشتا کہ اسلامی د اسلام بنیاد چلی هغه قرآن دی او قرآن د خزو متعلق ویلی دی چې قرنا فی بیوتکنا خزو دی پکور کی کینی بار بنوز نازیدانو خبره د اسلام تینا وطی دا ٹھیک شو دادا سے چکے کا نا ہم جمہوریت کو بحال کریں گے نو جمہوریت کے خود خزم ووٹ تھے پہ اسلام کے مولانا صاحب د خزو ووٹ تھا پہ اسلام کے د خزو ووٹ تھا تیز کا کہنا دا مولا پختن مولا مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب بغیرت مولا بجلیگر صاحب اور بغیرتوں کے اوسیدون کے مولا بغیرت بجلیگر صاحب دا باندې زندہ باد وای ناران کې ناران چې دی هغه مونږ نه یو کومګ ناران وای نو مونږ په دې ملک کې نو اوسېدې په 50 کال کې ما دې ملک کې سړیتوب ونه لیدو شرافت مې ونه لیدو حیا مې ونه لیدا غیرت مې ونه لیدو دا پاکستان دوی چې څوک نیسي نو یہ نجڑی پاکستان کا دشمن ہے نجڑی ہے پاکستان نجڑی ہے پاکستان نجڑیت تو دا پاکستان جوڑ کرے چاہ دے دا انگریز دا ملک نہ ورد کرے چاہ دے دا شیخ الہند کرے دے دا مولانا ابوالکلام آزاد کرے دے دا مولانا مدنی کرے دے دا مفتی کفایت اللہ کرے دے انگریز دا ہندوستان نہ شڑلے اغا مولا دے کم بچے قید پا کمزے کی